اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول خپل ګران ورونو او دوستانو ته خبر ورکول کیږي چې سبا 23 جنوري بروز هفته په الجامعة شمس الاحناف کې ان شاء الله د دستربندۍ پروګرام برابر شوی دی چې باغی کې د حسن قرات والا متوجدین هغه فضلا دي او دارنګه حافظان دي سناظری والا دي. نو ټول ملګرو او دوستانو ته خبر ورکول کیږي خواص ته خصوصا او عوام ته عموما او اخص الخواص ته خاصا چې په دې بابرکت محفل کې موږ سره دلته شرکت وکړي او ثوابدارین حاصل کړي. په دې کې زمونږ په دعا د ولی کامل پیر طریقت رهبر شریعت مرشد المحدثین مرحوم پیر سید نور محمد جیلانی نور الله مرقده قدس الله سره داغه په دعا سره او دارنګه زیر صدارت به د پیر طریقت سید مسعود الرحمن شاه صاحب چې زمونږ د مرشد صاحب بچی دی اوس فعلا زمونږ د ټولو مرشد دی هغه به راځي. ورسره په دې کې به مهمان خصوصي الشیخ ایمن السید صاحب من مصر د مصر نه او دارنګه الشیخ محمد مصطفی حبیب صاحب د مصر دا به هم راځي. په علماو کې خصوصي مهمانان چې کوم راځي ګل احمد شیخ صاحب به راځي چې دا ټول علما طلبه پیژني. زمونږ استاد صاحب علي شیر حقانی صاحب به د دې دوه به بیانې او نور مختلف قاریان د دې علاقې ناطقانان او دارنګه دوستان احباب به راځي. تاسو ټولو ته اپیل دی چې ټول په دې بابرکت محفل کې شرکت وکړئ او ثوابدارین حاصل کړئ.